روغتیاپوهان وایي دا اووه ډولونه څښاک مو پوستکی ځوان او ښکلی ساتي. سلام، وخت مو په خیر. که مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، د راتلونکو ویډیوګانو د کتلو لپاره د مهربانۍ له مخې زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ. د ځوان، تازه او ښکلي پوستکي درلودل یوه ډېره مهمه مسله ده، ځکه د انسان ښایست له پوستکي سره مستقیم تړاو لري. د څېړنو پر اساس یو شمېر انسانان کله ناکله له وخت وړاندې زړیږي، چې دا د ځینو داخلي او بهرني عواملو له امله رامنځته کېږي. دلته درته د داسې څښاکونو په اړه معلومات درکوو چې د ژر زړېدو مخه نیسي. لومړی، شیدې پوستکی ځوان او تازه ساتي. شیدې هغه څه دي چې هم ارزانه دي او هم پر ښایست سربېره د روغتیا لپاره ګټورې دي. په شیدو کې شته مواد د پوستکي د زړښت مخه نیسي، ځوان او تازه یې ساتي. په شیدو کې شته لاکتیک اسید د بدن پوستکي ته یو ښه پوښ ورکوي، چې دغه پوښ ځلا په پوستکي کې د ښایست لامل کېږي. دویم، د انګورو اوبه د پوستکي له زړښت سره مبارزه کوي. انګور په طبیعي توګه د هغو ناروغیو درملنه کوي کوم چې د لمر له وړانګو د انسان پوستکي او وجود کې پیدا کېږي. همدارنګه د انګورو اوبه په طبیعي ډول پوستکی نرم ساتي او له وچوالي یې مخنیوی کوي. هغوی چې د وچ پوستکي نه شکایت لري پکار ده چې د خپل د خوړو په لیست کې انګور ته ځای ورکړي. انګور د مخ پوستکي له ګونځو ژغوري. په مخ کې د ځوانو دانو لپاره ښه درمل دي. همداراز د مخ په ښکلا کې اغیزه لري. د انګورو پوستکی او دانې ډېر کلونه د ښکلا محصولاتو او زړېدو مخنیوي لپاره کارول شوي دي. دریم، د انارو اوبه د پوستکي د ګونځو ضد دي. انار د زړه ناروغي، لوړ فشار، التهاب او ځینو سرطانونو په تیره بیا د پروستات سرطان لپاره تر ټولو ښه نسخه ده. څلورم، د رومیانو اوبه پوستکی ښکلی کوي. څېړنو ښودلې سره بانجان چې څومره ښکلي دي په همغه اندازه ستاسو د پوست په ښایست کې هم مرسته کوي. په مخ او یا لاسونو باندې موښل یې د پوست د ښکلا لامل ګرځي. رومیان د لیکوپین په نوم د انټي اکسیدان زیاته کچه مواد لري. پنځم، د هندواڼې اوبه پوستکی له وچوالي ساتي. د هندواڼې اوبه استعمال د بدن د اوبو د تامین ترڅنګ د پوستکي ښه محافظ هم دی. هندواڼې پوستکي لپاره د غني ویټامینونو درلودونکي دي. مواد بدن کې د پوستکي له وچوالي او ګونځو سره مبارزه کوي او پوستکی مو تل مرطوبه ساتي.